په زابل، نورستان، کابل او خوست ولایتونو کې په 7 تنو مجرمینو او متهمینو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق سو. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 243 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 353 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 420 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 304 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل او سمنګانو ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 216 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1815 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې په 2 اونیو کې 151 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 204 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 208 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 284 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 130 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان او کندوز ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 690 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 402 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 450 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 312 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب او پروان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 428 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 622 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ ولایت اړوند نظامي زون محاکمو په 2 اونیو کې 215 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 803 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 388 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان او غزنی ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 503 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 406 وثیقې هم اجرا کړي دي.